تاسې ټول روغ رمټ اوسئ او د صحت جامه مو پرتن. ګرانو زده کوونکو، نن 10 ګردی میز لرو د ریاضي مضمون کې چې زه لیلا فیضي له تاسې سره یم. په 10 ګردی میز کې به موږ تاسې بیا هم په پوښتنو باندې کار وکړو. ما تاسې ته لس پوښتنې چمتو کړې دي چې دا لس پوښتنې د وروستیو ویډیوګانو په هکله دي، هغه برخې چې موږ او تاسې په درسي ویډیوګانو کې زده کړي دي د ریاضي مضمون په هکله. د مثال په ډول موږ د نامساواتو په هکله، د محمد بن موسی خوارزمي د فورمول په هکله او همداسې د میټریکس او توابعو په هکله معلومات زده کړل. ویډیوګانې مو وکتلې د یوټیوب چینل او د فیسبوک پاڼې له لارې. نو په دې ګردي میز کې به لس پوښتنې له تاسو څخه ولرم. تاسو به دغه لس پوښتنې د فیسبوک پاڼې له لارې او د یوټیوب چینل له لارې لاسته راوړئ او ځوابونه به یې له ما سره په کومنټ کې شریک کړئ. نو دغه لس پوښتنې له تاسو سره شریکوم. تاسو به دغه لس پوښتنې واخلئ او ځوابونه به یې پیدا کړئ. ښه ګرانو زده کوونکو، راځئ لومړۍ پوښتنه تاسو ته ووایم چې لومړۍ پوښتنه د محمد بن موسی خوارزمي د فورمول په هکله ده. تاسو به راته ولیکئ چې د محمد بن موسی خوارزمي فورمول څه دی؟ تاسو به دغه راته ولیکئ څه دی. د محمد بن موسی خوارزمي فورمول څه ډول و؟ تاسو به هغه راته ولیکئ. دویمه پوښتنه د قیمت مطلقه په هکله ده. قیمت مطلقه څه ته وایي؟ واضح یې کړئ. قیمت مطلقه څه ده؟ تاسو به ماته واضح کړئ چې څه ته ویل کیږي. دریمه پوښتنه غیر مساوات څو قانونه لري؟ له ټولو نه یو قانون ولیکئ. یعنی تاسو به مساوات وګورئ چې څومره قانونونه لري، بیا به یو قانون ماته ولیکئ. څلورمه پوښتنه دا نامساوات، دا لاندې نامساوات حل کړئ. نامساوات کوم دي؟ نامساوات لرو چې x منفي y کوچنی له 5 او 2x مثبت y کوچنی له 6. تاسو به دغه نامساوات ماته حل کړئ چې حل یې څه ډول دی. پنځمه پوښتنه د میټریکس په هکله ده. تاسو به راته ووایاست چې میټریکس تعریف کړئ. میټریکس څه ته ویل کیږي؟ تاسو به راته ووایاست چې دا میټریکس څه دی، راته ولیکئ. شپږمه پوښتنه میټریکس په څو ډوله دی؟ نومونه یې ولیکئ. دا په څو ډوله ده راته ولیکئ. اوومه پوښتنه د میټریکس، یو میټریکس لرو بل د میټریکس متضاد لرو. نو زه دلته پوښتنه کوم چې د میټریکس متضاد په څه شي ښودل کیږي؟ یعنی تاسو به راته ووایاست چې میټریکس A ده، د میټریکس متضاد څه ده هغه به راته ولیکئ. یعنی سمبول یې څه شی ده. اتمه پوښتنه کې به تاسو راته ولیکئ چې تابع څه ده؟ تعریف یې کړئ.
تابع څه ته ویل کېږي راته یې تعریف کړه. نهمه پوښتنه موږ د تابع ډولونه هم لرو. نو دلته به د تابع یو ډول تاسو ته ووایم چې دغه تابع څه ډول تابع ده. ووایاست چې یو په یو تابع څه ډول تابع ده. یو په یو تابع څه ډول تابع ده. څه توپیر لري له خپله تابع سره او یو په یو تابع څه ډول تابع ده. لسمه پوښتنه د میټریکس په هکله ده. لاندې میټریکس څه ډول میټریکس دی. موږ او تاسې د میټریکس ډولونه ولوستل. زه به تاسو ته یو میټریکس ولیکم، تاسې ووایاست دا کوم ډول میټریکس دی. A مساوي کېږي په دا میټریکس تاسې ووایاست 1 2 3 4 5 1 ضرب د 4. تاسې ووایاست دا څه ډول میټریکس دی. که ګرانو زده کوونکو دا وې لس پوښتنې چې موږ او تاسې وکتلې ومو لیدلې. ډېرې ساده او اسانه پوښتنې دي، هم عبارتي پوښتنې دي چې تعریف یوازې ورته راوړو، نظري پوښتنې دي او هم د حلولو پوښتنې دي. تاسې دغه پوښتنې واخلئ، حل یې کړئ، ځوابونه یې پیدا کړئ. که چېرته تاسې بیا کومه ستونزه پیدا کوئ، د کومې پوښتنې ځواب نسئ پیدا کولی، هغه پوښتنه بېرته ماته په کومنټ کې تکرار کړئ. زه بیا تاسې ته په 1 ګردي میز کې دغه پوښتنې او د تاسې کومنټونه به درته ځواب کړم. نو تر 1 میزه پورې تاسې په لوی څښتن ته لاس سپارم. الله مو